الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بر الوالدين وصلة الأرحام. دا باب دا والدین سره د نیکی او خپلوانو سره د خپلولي ساتلو په بیان کې دی. والدینو سره نیکی کول پکار دی او خپلوانو سره صله رحمی کول پکار دی. قطع تعلق ور سره ندی کول پکار. په دې باره کې به اول یو څو آیتونه ذکر کی، بیا احادیث امام نووي رحمه الله. قال الله تعالی، الله رب العزت ارشاد دے، وعبدوا الله، بندگی کوي دا الله، ولا تشرکو، مشری کوي به دا غي سره شیئا هیڅ شی، وبالوالدین، والدین سره احسانا احسان کوي، وبذی القربى، او د خپلوانو سره، والیتام او یتیمانو سره، والمساکین مسکینانو سره، والجار ذی القربى، او د ګاونډي رشتہ دارانو سره، والجار الجنوب، او د ګاونډي غیر رشتہ دار سره، والصاحب، او د ملګری، بالجنب، د څنګ سره، وابن السبیل، او د مسافر سره، وما وهغه وینځو غلامانو سره، ملکت چې مالکان وي د هغوی ایمانکم ښي لاسونه ستاسي. نو دې ټولو سره څه شی کوئ؟ احسان کوئ. او د دې مزید تشریح چې دی بابو حق الجار والوصیت به کې مونږ کړی. وقال تعالی، بل ذکر الله رب العزت فرمایي، واتقوا الله الذي، الله جل شانه نه ویریږي، الذي هغه الله، تساءلون چې تاسې د یو بل نه حقونه غواړئ، به په واسطه د هغې سره، والارحام، او ځان وساتئ د خپلولي ختمولو نه. الذي تساءلون، الله جل شانه هغه لوی ذات دی چې تاسې د هغې په واسطه یو بل ته ورکوئ او سوالونه کوئ د خپل حقونو او د صله رحمي. مثلا تاسو وایئ د الله جل شانه په خاطر او د خپلوانو سره د رشتې ختمولو نه ځان وساتئ. او په حدیثونو کې د صله رحمی او د خپلولي حقوق ادا کولو ډیر زیات تاکید راغلی دی. الله رب العزت فرمایي، والذین یصلون، او هغه کسان دي چې پیوست کوي ما هغه شیز امر الله چې حکم کړي باری تعالی به په هغه سره یوصل، دا چې پیوست کړي شي. د مؤمنانو په خصلتونو کې یو خصلت دا دی چې هغوی ته د تعلقاتو او خپلولي حقونو لحاظ ساتلو حکم شوی دی. نو دوی به د دې لحاظ ساتي او دا حقونه په ځای راولي. جمهور مفسرین رحمه الله په نیز د دې آیت مطلب دا دی چې الله جل شانه حکم یعنی خپلولي دی وساتل شي. باید دغه خپلولي چې دی دا پرې نکړل شي. صله رحمی لحاظ ساتلو کې ګڼ شمیر آیتونه او حدیثو نه راغلي دي په بیلا بیلا ځایونو کې. په یو روایت کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نسبونه وپیژنئ، دې دپاره چې خپلولي خیال وساتئ. په رشته دارۍ سره خپل منځ کې مینه، محبت، عمر کې برکت، په مال کې برکت، دغه ټول پیدا کیږي. وقال تعالی، بل ذکر الله رب العزت فرمایي، ووصینا الانسان، او هدایت کړی دی مونږ انسان ته بوالدیه، د مور او پلار سره، حسنا، د نیک سلوک. یعنی مونږ انسان ته د دې خبرې حکم کړی چې خپل مور او پلار سره دې ښه سلوک کوي. یعنی مونږه حکم کړی، وصیت کړی دی. نو دلته وصینا الانسان، دلته معنا د وصیت دا کم کس چې کم نیک عمل طرف ته متوجه کول، هغه د ترغیب ورکول وي
بوالدیه احسانا. مطلب دا چې الله جل شانه انسان ته د دې خبرې وصیت کړي چې مور او پلار سره ښه سلوک کوئ، مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. همدارنګې بل ځای کې الله رب العزت فرمایي وقضا ربک الا تعبدوا، او فیصله کړې ده ربک رب ستا الله تعبدو چې تاسو عبادت مه کوئ د هیڅ چا الا مگر ایاه صرف د الله عبادت کوئ. وبالوالدین او کوئ د والدینو سره احسانا احسان. اما کچری یبلغن ورسیږي عندک په موجودګۍ ستا کې الکبر بوډاوالی ته احدهما یو د هغوی نه او کلاهما یا هغوی دواړه فلا تقل نو مه وایه ته لهما هغوی دواړو ته افن کلمه د اف ولا تنهرهما مرټه هغوی دواړه وقل لهما وایه دواړو ته قولا کریمه خبره نرمه ورته کوه. واخفض ښکته لره لهما د پاره د دواړو جناح الذل من الرحمه او د عاجزۍ د رحمت نه. وقل ربي او وایه چې ای ربه ارحمهما رحم وکړه په دې دواړو کما لکه څنګه چې ربیاني هغې پالنه کړې ده زما صغیرا په وړوکوالي زما کې. دعا ورته کوه او دوی ته چې دی اف قدر هم مه کوه. امام قرطبي رحم الله فرمایي چې الله جل شانه په دې آیت کې د والدینو خدمت او ادب احترام د هغې سره ښه سلوک کولو حکم د خپل عبادت سره نږدې ذکر کړی دی. په دې کې اشاره دې خبرې ته چې الله جل شانه د عبادت نه وروسته لویه نیکي چې د هغه د والدین چې دي د هغوی سره ښه سلوک کول، د هغوی ادب د هغوی احترام کول دي. بله دا چې د والدینو ادب او احترام چې دی دغه واجب دی، دا ضروري دی چې موږ او تاسې وکړو. یو کس که دغه غواړي چې زه کامیاب شم رزق مې فراخه شي نو والدینو سره دې ښه سلوک کوي، د هغوی خدمت دې وکړي، د خپلوانو سره د خپلولي پالي، نو په دې ټولو کې به برکات الله رب العزت درته په دې کې ږدي. فقیه ابواللیث رحم الله فرمایي که چېرته قرآن او سنت د والدینو سره د نیکي حکم نه وی کړی بیا هم دغه خبره عقلاً چې و دغه ثابته وه چې د دوی حق ادا کول چې دی په مونږ او تاسې باندې دا ضروري دی. سوچ الله رب العزت په تورات او انجیل زبور قرآن کې د دې حکم نازل کړی دی، نو که دا حکم نه هم کړی نو عقلاً دا خبره ثابته وه. او بل احادیث نورم وارد دي په دې باب کې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی د والدینو رضا کې د الله رضا ده، چې څوک د الله رضا غواړي او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم والدین دی رضا کی. بهرحال راځو احادیثو ته. اول نمبر حدیث په دې باب کې چې دی وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب. ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت دی فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې أي العمل أحب إلى الله تعالی، یعنی کم یو عمل ډیر خوښ دی، یعنی الله جل شانه ته کم یو عمل ډیر خوښ دی. قال وی فرمایل الصلاة على وقتها په خپل وخت مونځ کول، دا د الله جل شانه ډیر زیات خوښ عمل دی. قلت ثم ایو، بیا دغه فرمایي چې بیا ته نه ما پوښتنه وکړه بیا دې نه علاوه بل کم یو عمل ډیر خوښ دی؟ نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بر الوالدین، پلار سره یعنی مور او پلار سره ښه سلوک کول، هغوی سره نیکي کول. قلت ثم ایون، ما ویل چې بیا کم یو؟ قال الجهاد فی سبیل الله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله جل شانه په لاره کې جهاد کول. په دې کې درې شیزونه بیان شو. اول نمبر دغه چې مونځ په خپل وخت کې کول، او دویم نمبر جهاد فی سبیل الله،
او مناسبت دی باب سره بر الوالدین، والدینو سره ښه سلوک کول. نو دا د هغه اعمالو نه دی چې الله رب العزت ته دغه عمل ډیر زیات خوښ دی. بل روایت په دې باب کې وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا. سیدنا ابو هريره رضی الله عنه مبارک نه روایت دی، فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل لا يجزي ولد والدا، یو اولاد هم خپل د والدینو پوره حق بدله نشي ورکولی الا ان یجده مملوکا فیشتریه فیعتقه، خو چې کله خپل مور پلار د غلامۍ په حالت کې وویني، الا مگر ان یجده وویني هغه لره مملوکا یعنی د غلامۍ په حالت کې غلام، نو فیشتریه نو اول دی واخلي، فیعتقه بیا دی آزاد کی، نو په داسې حالت کې به پوره بدله حق ادا کولی شي. نو دلته رالل پلار غلام وي په اغوستلو سره آزاد کا. نو اوس دلته دا دی چې آیا په اغوستلو سره پلار ازادیږي او که ازادول غواړي. نو که چېرته داسې صورت پیښ شي زوی پلار واخلي، نو آیا پلار په اغوستلو سره ازادیږي؟ نو په دې کې دوه مذهبه نقل شوي دي. اول مذهب د اهل ظواهرو دی او صرف په اغوستلو سره هغې وایي چې دی نه ازادیږي، او دویم مذهب د جمهور علماو دی چې پلار په اغوستلو سره سمدستي ازادیږي. اهل ظواهرو دلیل همدقه دی چې فیشتریه فیعتقه، کله چې واغوستل شي نو بیا به آزاد کړي. ظواهرو ته جواب دا دی چې په دې حدیث شریف کې دغه راله چې فیعتقه، نو فا چې دی دا سبب د پاره ده. اوس په دې حدیث کې معنا داسې بشي که زوی خپل پلار د چا په غلامۍ کې وویني نو هغه دې د ازادېدو دپاره دغه واخلي. نو مطلب دا شو چې د اغوستو وروستو د دې خبرې ضرورت نشته چې هغه ته ویلی شي ته ازادې، بلکې خالص په اغوستلو سره هغه آزاد شو. وعنه ایضا امدکرنگی دام د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی، فرمایی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، څوک چې الله جل شانه په ورځ د آخرت باندې ایمان لري هغه ته پکار ده چې خپل میلمه عزت وکړي. ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه، کم کس چې د الله جل شانه په ورځ د آخرت باندې ایمان لري هغه ته پکار ده چې خپلو خپلوانو سره صله رحمي وکړي او تعلق ورسره پیدا کړي. ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، څوک چې الله جل شانه په ورځ د آخرت باندې ایمان لري هغه ته پکار ده چې ښه خبره وکړي او یا باید چې چوپ پاتې شي. او دغه حدیث مبارک چې دی مخکینی باب کې تیر شوی دی، خو په دې حدیث مبارک کې چې دی درې خبرې وشو. څو خبرې وشو؟ درې خبرې. نو اول خبره دا چې میلمه احترام پکار دی، او دویم نمبر دا چې د خپلوانو سره ښه سلوک کول پکار دی، د خپل ولی خیال ساتل پکار دی. دریم دا چې باید انسان د خیر خبرې وکړي، د بدو نه ځان بچ کړي، یعنی که ښه نشي کولی بس بیا چوپ شه. همدارنګې بل روایت په دې باب کې وعنه ایضا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا ومنهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. ابو هريره رضی الله عنه نے روایت دی دا فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل بشک الله رب العزت ټول مخلوق پیدا کړو. ان الله تعالی خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم
کله چې تینا فارغ شو نو په دې حالت کې رشتہداري الله جل شانه په دربار کې حاضر شو. فقالت هذا مقام الاعيذ بك من القطيع. ویل چې په دې موقع باندې ما د خپل ولی ختمولو نه پناه غوښتلو اجازه شته؟ قال نعم. الله جل شانه ورته فرمایل چې او اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. ایت په دې خبر راضی نه چې کم کس تا وصل کوي نو زبا هغه کس وصل کم، یعنی من وصلك ان اصل چې څوک تا وصل کوي زبا هغه وصل کم، واقطع من قطعك او کم کس چې تا پرې کوي او تعلق ختمي هغه کس پرې کم. قالت بلا. رشتہداري ویل چې اې د الله رسوله ولینا زبدي راضیم. قال فذلك لك. الله جل شانه ورته ویل چې دا ستا په معامله کې هم داسې به وي. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ویلی چې اقرؤوا ان شئتم، که تاسو خوښ وي نو دا آیت ولولئ چې فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. ای منافقینو ستاسو نه دا خبره لري نه ده که تاسو ته حکومت په لاس درشي په ځمکه کې به فساد جوړ کړي او تعلق به پرې کوي. اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. دا هغه خلق دي چې په کومو چې الله جل شانه لعنت کړي دي، ګونګیان او د دې سترګې ړندې کړي دي. او په روایت دی بخاری کې داسې راځي فقال الله تعالی من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. یعنی فقال الله تعالی الله رب العزت خطاب کوي صله رحمی ته وی من وصلك وصلته، کم کس چې تا سره یعنی وصل کوي او جوړوي د زباغه وصل او جوړ کړم. ومن قطعك قطعته، کم کس چې تا پرې کوي زباغه پرې کما. وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ابو هريره رضی الله عنه نا همدا روایت دی فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغلو وی فرمایل اے د الله رسوله کم کس زما د خسلوک ډیر زیات حقدار دی، یعنی چې زور سره خسلوک وکړم. قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې امک. ثم من؟ بیا یې نه پوښتنه وکړه، بیا یې ویلي امک، بیا یې ویلي امک، یعنی چې ستا مور ستا مور. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک درې ځل ورته وفرمایل. قال ثم من؟ قال ابوک. بیا یې پوښتنه وکړه بیا څوک؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څلورم ځل وفرمایل چې ستا پلار. قال ابوک. متفق علیه. وفي رواية يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك. او یو په بل روایت کې دی چې یو صحابي راغلو وی فرمایل چې من احق بحسن الصحبه، ای د الله رسوله کم کس زما د خسلوک او خچلن زیات حقدار دی، مطلب چې زه ور سره خسلوک وکړم. قال امک. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ستا مور. ثم امک ثم امک. بیا وی ثم اباک. بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ستا پلار. ثم ادناک ادناک. او بیا د دې پسې کم کس چې هغه کس چې درته نږدې وي په هغه پسې چې څومره درته نږدې وي بیا هغه دی. اوس د والدینو سره احسان کول پکار دی. اوس په والدینو کې یعنی د مور حق زیات دی که د پلار حق زیات دی؟ نو په دې حدیث شریف کې د مور حق او د مور سره احسان کولو حکم درې ځله بیان شوی دی. اشاره د دې خبرې ته چې د مور حق او درجه پلار نه 3 درجې زیاته ده، ځکه چې په حدیث کې د مور ذکر 3 ځله شوی او د پلار حق ذکر په 4م ځل شو.
د مور درجه اوس ولی د والد نه پلار نه زیاته ده؟ د دې بنیادی وجه دا ده چې مور درې ځله داسې تکلیفونه برداشت کوي چې پلار ته نه خبر هم نه وي. اول د حمل مشقت، دویم د بچي زیږیدلو تکلیف چې بچي کله زیږی، دریم د کمپې چې ورکولو دغه تکلیف. نو په دې وجه سره علما کرام فرمایي که چېرته یو کس داسې وي چې هغه د ډېرې غریبې د وجې نه د مور پلار دواړو سره احسان او ښه سلوک نشي کولی، نو مور حق مخکې دی. نو تر ټولو اول دی د مور حق ادا کوي. حال د والدینو سره ښه سلوک کول پکار دی، خو اوس په دې دواړو کې مخکې څوک ده؟ نو مخکې چې دی په دې کې څوک دی؟ هغه مور ده. باید چې مور سره ډېر ښه سلوک وکړی شي. والد سره مو چې خو دا تېنه مقدم ده. بهرحال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم. ابو هريره رضی الله عنه نه دام روایت دی فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل پوزه دی خړه شي، یعنی پوزه دی ککړه شي. درې ځل دا خبرې وفرمایل. ثم رغم من ادرک ابویه عند الکبر، هغه کس چې مور پلار وویني، احدهما یا یو او کلیهما یا دواړه، کله یې وویني عند الکبر یعنی بوډاتوب کې وویني، او فلم يدخل الجنه او دی هغه په وجه جنت ته داخل نشي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې پوزه دی خړه شي، پوزه د دې دی ککړ شي، یعنی مور او پلار سره په بوډاوالی کې احسان. مطلب دا دی چې مور او پلار خدمت په هر وخت کې کول پکار دی، خو چې کم وخت هغې بوډاګان شي په داسې وخت کې د مور او پلار خدمت زیات ضروري وي. نو د هغوی زیات خدمت، ښه اخلاق ورسره کول پکار دی. هغوی په خپل حال پرېښودل پکار نه دي. که داسې زمانه کې د هغوی خدمت وشي، نو د هغوی په خاص دعاګانو سره سړی جنت ته داخل شي. ځکه په پورتنی حدیث کې تیر شو چې هغه سړی زیات بدبخته دی چې دومره په اسانۍ سره هغه جنت ګټلی شي، خو هغه دا قیمتي وخت ضایع کو. یعنی ناکامه دی هغه کس چې مور او پلار وي او جنت ته لاړ نشي، او مور او پلار په داسې حالت کې وي چې بوډاګان دي، ډېر زیات مجبور دي خدمت ته د دې دومره خدمت ونه کړي چې په دې دعاګانو باندې ته جنت حاصل کړي. ډېر زیات خدمت کول پکار دی، او چې بیا بوډاګان شي بیا خو ورسره نورم. وعنه رضی الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم يسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. دام دا ابو هريره رضی الله عنه روایت دی فرمای چې ان رجلا قال يا رسول الله، یو کس رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راغلو ویل چې ان لي قرابة، ای د الله رسوله زما څه خپلوان دي، اصلهم زور سره خپلولي کوم ساتمه، او ويقطعوني او اغي ما سره قطع کوي، یعنی اغي ما سره خپلولي نه کوي. و احسن الیهم زور سره ښه سلوک کوم، او ويسيئون الی او دی زما سره بد کوي، یعنی ښه سلوک ما سره نه کوي، د دې برعکس کوي. او بیا وفرمایل چې واحلم عنهم ويجهلون علی، زه هغوی ته ډېر صبر کوم لیکن زما سره د کم عقلۍ کارونه کوي. واحلم عنهم یعنی زه هغوی ته ډېر صبر کوم، ويجهلون علی یعنی زما سره د کم عقلۍ کارونه کوي. فقال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، که چېرته ته داسې لکه څنګه چې تا وویلې داسې ده چې ته هغوی خولې ته ګرمه ایره اچې، یعنی څه شی اچې؟ هغوی خولې ته ګرمه ایره اچې.
ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم. او همیشه به ستا سره الله جل شانه د طرف نه مرسته وي تر څو پورې چې ته په دې حالت کې یې، تر څو چې ته په دې حالت کې وي چې تا هغوی سره صله رحمي کوله او هغوی نه کوله، خپلولي در سره نه کوله، تا ورسره ښه سلوک کولو، هغوی ته در سره بد چلند کولو او تا پې صبر کولو او هغې به هغه کمقلي کوله. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل که ته رښتیا هم په داسې حال کې وي نو همیشه به ستا سره الله جل شانه د طرف نه مرسته وي تر څو پورې چې ستا دغه حالت وي. او وتصفهم بضم التاء وكسر السين المهمله وتشديد الفاء. وی تصفهم کې ضمې د تا یعنی تا باندې ضمه ده او سین چې دی دا په کسرې سره دی او یعنی مهمله ده که نه. وتشدید الفاء او فا باندې چې دی شد دی. والمل بفتح المیم وتشدید اللام وهو الرماد. او مل چې دی وی دا فتحې د میم سره دی او تشدید د لام سره دی وهو الرماد. رماد الحار یعنی ګرمه، مطلب دا چې ګرمه ایره چې دی خولې ته اچول، ګرمه ایره ای کانما تطعمهم الرماد الحار، لکه په دوی باندې چې ګرمې ایرې خورې ته. وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه والله أعلم. په دې حدیث کې د ګرمي ایرې یا د شګې سره په دې وجه مشابهت ورکړل شوی دی چې په دې طریقې د ګناه د وجې نه هغوی ته سره پیښیږي نو هغوی ته به د ګناه تکلیف وي او ښه سلوک والا ته څه تکلیف نشته او احسان هیرونکې او حق ضایع کوونکې او د دې وجه به تعلق ختمونکي خلک چې دی هغه به څه شی وي ډېر ګناهګاران وي والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه. انس رضی الله عنه نه روایت دی فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل څوک چې غواړي چې هغه رزق فراخ شي، من احب ان یبسط له فی رزقه، چې د هغه رزق فراخ شي، فراخوالی راشي، وینسأ له فی اثره، د هغه رزق یعنی فراخ شي، وینسأ له فی اثره، د هغه ژوند کې برکت راشي، نو فلیصل رحمه، نو هغه ته پکار ده چې صله رحمي وکړي، یعنی د خپلو خپلوانو سره دې تعلق وساتي. متفق علیه. ومعنى ينسأ له في اثره، د دې معنا چې دی ای یؤخر له فی اجله وعمره، یعنی هغه ژوند کې به برکت واچول شي او اوږد ژوند به نصیب شي، الله رب العزت به دته اوږد ژوند ورکړي. په دې حدیث مبارک کې مونږ او تاسو ته دغه معلوم شو چې په خپلولي سره رزق فراخیږي او سره د دې ژوند کې برکات هم راځي. بل روایت په دې باب کې وعنه قال كان ابو طلحة اکثر الانصار بالمدینة مالا من النخل وكان احب امواله الیه رحا. سیدنا ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی فرمای په مدینه منوره کې تر ټولو صحابه کرامو د خرما لوی باغ د ابو طلحه رضی الله عنه، كانت مستقبل المسجد وكان رسول الله صلی الله علیه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. دا باغ چې
د نبوي جومات ته مخامخ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه باغ ته داخلېدو د هغې به یې وبسکلې زیاتې خوږې اوبه یې او فلما نزلت هذه الآیه کله چې دا آیت نازل شو چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو به تر هغې کاملې نیکي ته ونه رسیږئ تر څو پورې چې هغه څه الله جل شانه په لاره کې خرچ نه کوي کم چې تاسو ته ډېر خوښ وي. قام ابو طلحه الى رسول الله فقال يا رسول الله ابو طلحه رضی الله عنه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تراغلو ورته وفرمایل چې د الله رسول ان الله تبارک وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب مالي الي بیرحاء. الله جل شانه فرمای تاسو به هیڅ کله کامل نیکی ته ونه رسیږئ هغه څه الله په لاره کې ورنه کوي چې تاسو ته یعنې ډیر زیات خوښ نه وي نو دی ورته وایي چې وان احب مالي الی بیرحاء نو ډیر زیات خوښ مال زما په مالونو کې چې دی دا بیرحاء یعنې دا د کجورو باغ دا دی وانها صدقه لله تعالى ارجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث اراك الله. ورته فرمایي چې دغه بیرحاء باغ الله جل شانه په لاره کې صدقه دی زه امید ساتم چې الله جل شانه به د دې اجر ماته راکړي او زه د الله جل شانه ذخیره کول غواړم یعنی د دې اجر به الله جل شانه نه غواړم نو تاسو ته اختیار دی څنګه چې تاسو خوښه وي استعمالي کړي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې واوا دا خو ډیر زیات ګټور مال دی دا خو ډیر زیات ګټور مال دی وقد سمعت ما قلت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو څه ویل هغه ما واورېدل. بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې واني ارى ان تجعلها في الاقربين دا خبر زه ښه ګڼم چې تاسو دا باغ خپل خپلوانو په منځ کې تقسیم کړئ. فقال ابو طلحه افعل یا رسول الله ابو طلحه ویل ای د الله رسوله رضی الله عنه صلی الله علیه وسلم داسې به زه وکړم چې څنګه تاسو وای نو فقسمها ابو طلحه فی اقاربه و بني عمه. ابو طلحه رضی الله عنه هغه باغ په خپل خپلوانو یې څه شی کو یعنی د خپل خپلوان چې کوم یعنی تر زامنو په دې باندې تقسیم کړو. متفق علیه حدیث ته وسبق بیان الفاظه فی باب الانفاق مما يحب د دې خبرې بیان مخکې په باب کې انفاق تیر شوی دی. نو د دې حدیث الفاظو تشریح چې دی باب الانفاق هغه کې تیر شوی دی. فقسمها ابو طلحه فی اقاربه و بني عمه ابو طلحه رضی الله خپل باغ په خپلوانو او د تر زامنو کې تقسیم کړو. دا حدیث هم مخکې تیر شوی. امام نووي رحم الله دلته دا حدیث دویم ځل دې دپاره ذکر کړی چې انسان ته پکار د کله هم صدقه و خیرات وغیره کوي ټولو نه اول باید په چا باندې وکړي په خپل خپلوانو دې دغه تقسیم کړي هغوی ته یې باید ورکړي لکه څنګه چې ابو طلحه رضی الله عنه مبارک خپل باغ خپل خپلوانو او تر زامنو کې دغه تقسیم کړی و. نو دغه حدیث ځکه دویم ځل په دې باب کې تکراري راوړو. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال اقبل رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد ابتغي أجر من الله تعالى. عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت دی فرمای چې اقبل رجل الى نبي الله یو کس نبی علیه الصلاة والسلام ته مخامخ رالو فقال وفرمای چې أبايعك على الهجرة زه ستاسو سره بیعت کول غواړم په هجرت والجهاد او په جهاد کولو او په دې سره زه خپل رب نه اجر غواړم. یعنی نو قال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې فهل لك من والديك احد حي ایستا د مور پلار نه کم یو ژوندی شته؟ قال نعم کس ویلی چې او بل کلاهما بلکې هغه دواړه ژوندي دي. فقال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل فتبتغي الاجر من الله تعالی ایت اجر لټول غواړي؟ قال نعم هغه کس ویلی چې او فرجع الى والديك فاحسن
صحبتهما متفق علی وهذا لفظ مسلم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې خپل والدینو ته واپس لاړ شه، هغوی سره ښه سلوک کوه. متفق علیه حدیث دی، وهذا لفظ مسلم، دا الفاظ د مسلم دی. وفي روایت لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد. بخاری او په مسلم په یو روایت کې دی چې یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د جهاد د تلو اجازه وغوښتلو. فقال احي والدک، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایستا مور او پلار ژوندي دي؟ قال نعم. هغه کس ویلې چې او ففيهما فجاهد، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د هغوی خدمت کول ستا څه شی دی؟ ستا جهاد دی. علما فرمایي چې د دې حدیث مبارک نه مراد یعنی حکم چې دا د نفلي جهاد پورې متعلق دی. یعنی کم انسان چې والدین مسلمانان ژوندي وي، نو په دې صورت کې د مور او پلار اجازې نه بغیر نفلي جهاد ته تلل جایز نه دي. که فرضي جهاد شروع شي نو بیا داسې صورت کې د مور او پلار اجازې ته ضرورت نشته. خو په دې حدیث مبارک کې د مناسبت د باب سره دغه خبره تیره شوه چې مور او پلار خدمت غوره جهاد دی، یعنی د والدینو باره کې دی، د هغوی سره احسان کول. همدا کرنګي بل روایت وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نیکی په نیکی سره بدله ورکون کې خپلولي پالون کې نه ده، یعنی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، بلکې صله رحمی او خپلولي پالون کې دا دی چې کاغه ستا سره خپلولي ختمه کی نو ته به کوشش کوي د هغې سره خپلولي ختمه نه کی، یعنی ته ورسره څه شی وصل کا. یعنی دا خو اوس نه شو چې تعلق هغه ختم کو ته هم ختم کا، نو دا خو نه شوه. یعنی دلته وفرمایل چې دا خبره واضحه ده چې کم کس تا سره صله رحمي کوي او بیا ته هم د هغې سره صله رحمي وکړي، نو دا صله رحمي نه شوه، دې ته احسان بدله وی. اصل صله رحمي دا ده چې کم کس تا سره تعلق ختم کی او ته بیا هم د هغې سره ښه معامله ساتي، ښه اخلاق، ښه تعلق ورسره ساتي، نو دې ته صله رحمي وی. په یو بل حدیث شریف کې راځي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای خلکو، زه تاسو ته د دنیا او آخرت ښکلي اخلاق وښایم؟ صحابه کرام ورته عرض وکړو چې ولې نه ای د الله رسوله؟ نو وی فرمایل کم کس چې په تا باندې ظلم کوي تا هغه معاف کا، کم کس چې تا نه یعنی تا ته څه نه درکوي نو هغه ته څه ناڅه ورکې، باوجود د دې نه هغه تاله څه در نه که ته ورکه. کم کس چې تا سره تعلق ختموي تا هغې سره تعلق وساته. په بل روایت کې راځي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل کم کس چې دا خوښوي چې زه د قیامت په ورځ د هغې اوچتې ښکلې مقامات وي، یو کس غواړي چې زه په اوچتو مقاماتو باندې فایز یم، نو هغه ته پکار ده چې کم کس په هغه باندې ظلم کوي هغه دې معاف کړي، او څوک چې هغه ته څه نه ورکوي هغوی ته دې څه ناڅه ورکړي، او څوک چې ورسره تعلق نه ساتي هغه دې ورسره تعلق جوړ کړي. نو دغه خلکو ته به الله رب العزت چې دی اوچت مقامات ورکوي. دی روایت کې په دې حدیث مبارک کې دغه بیان شو چې تعلق ختمون کې سره صله رحمي کول. یو کس تا سره تعلق نه ساتي او چې تم نه ساتي نو دا خو کمال نشو، کمال دغه دی هغه نه ساتي ته وساتي نو دغه کمال دی. نو دغه حدیث دلته نه مونږ او تاسو ته دغه ښایي. بل روایت وان عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، عائشہ رضی الله عنها روایت دی روایت دی فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الرحم معلقه بالعرش تقول، دا رحم تر عرش پورې ځوړند وي، او تقول من وصلني وصله الله، وای کم کس چې ما پالی نو الله جل شانه دی هغه کس وپالی او جوړ یې کړي. ومن قطعني
قطعه الله او کم کس چې ما ختموي الله جل شانه دی هغه پری او ختم کی. نو صله رحمی چې څوک کوي یعنی څوک چې صله رحمی کوي هغه به د الله جل شانه هغه کس جوړ ساتي. مطلب دا شو چې څوک صله رحمی کوي هغه به د الله جل شانه د خپل رحمت سره پیوس کوي. څوک چې قطع تعلق کوي نو الله رب العزت د هغه د خپل رحمت نه پرې کوي، لرې کوي.